لړمان له 400 میلیونه کلونو راهیسې پر ځمکه ژوند کوي، یعنې له ډایناسورانو مخکې موجود و. که څه هم ویرونکي ښکاري، خو ډیری ډولونه یې انسان ته خطرناک نه دي. له 2000 څخه زیات ډولونو کې یوازې شاوخوا 30 ډولونه داسې زهر لري چې انسان ته جدي زیان رسولی شي. ساینسپوهان د دوی زهر څیړي ځکه چې ښایي د نوو درملو په جوړولو کې وکارول شي. لړمان د الټرا وایلیټ رڼا لاندې ځلیږي او شین زرغون رنګ ښکاره کوي. ساینسپوهان لا تر اوسه په بشپړه توګه نه پوهیږي چې ولې ځلیږي، خو ښایي د رڼا احساس، پټنځای موندلو یا اړیکې لپاره وي. لړمان سړه وینه لرونکي ژوي دي، یعنې د بدن تودوخه یې له چاپیریاله اغېزمنېږي. دا کار له هغوی سره مرسته کوي چې ډیر لږه انرژي وکاروي. ځینې ډولونه کولی شي ان په کال کې یوازې په یوه حشره ژوند وکړي. د اوبو اړتیا له خپل خوراک څخه پوره کوي او ډیر لږ رطوبت له لاسه ورکوي، ځکه چې اګزوسکلیټن یې لکه د اوبو ضد زغره عمل کوي. لړمان د طبیعت د توازن ساتلو لپاره ډیر مهم دی. د حشراتو شمیر کنټرولوي، خپله د نورو ژویو لکه بومانو، څرمنو، مارانو او مارمولکانو لپاره خواړه دي، نو دوی هم ښکار کوونکي دي او هم ښکار کیدونکي، او د خوړو په ځنځیر کې مهم رول لري. که څه هم ډیر لړمان له خطر سره مخ نه دي، خو ځینې ډولونه د استوګنځای له منځه تلو، ککړتیا او د انسانانو لخوا د کورني حیوان په توګه نیولو له امله له ګواښ سره مخ دي. د همدې لپاره د دوی ساتنه ضروري ده. لړمان د عنکبوتي ژویو له ډلې څخه دي چې 8 بند په بند پښې لري او ځانګړي د بدن غړي لري چې د ژوند کولو کې ورسره مرسته کوي. دوی دوه لوی چنګښ ته ورته څنګلې لري چې پیډیپالپس بلل کیږي. دا څنګلې ورسره مرسته کوي چې ښکار ونیسي، میده یې کړي او یا له ځان څخه دفاع وکړي. لړمان یوه کږه لکۍ لري چې په پای کې زهرجن نیښ وي. د دوی بدن په یو کلک بهرني پوښ پوښل شوی چې اګزوسکلیټن نومیږي. دا پوښ له قوي موادو څخه جوړ شوی دی چې کایټین بلل کیږي، او هم یې ساتنه کوي او هم رطوبت دننه ساتي. که څه هم لړمان په ډیرو ځایونو کې ژوند کوي، خو تر ټولو ډیر په ګرمو او وچو سیمو کې لکه دښتې، څړځایونه او ځنګلونو کې موندل کیږي. ځینې یې ان په غارونو یا د ډبرو او لرګیو لاندې هم اوسیږي. دوی د شپې فعاله ژوي دي، نو عموما د ورځې پټ وي او د شپې راوځي. زیاتره وخت یوازې ژوند کوي، خو کله ناکله د مناسب پټنځای موندلو یا د نسل اخیستنې په موسم کې سره راټولیږي. کله چې لړمان بچي وزیږوي، مور یې ډیر ځانګړی چلند ورسره کوي. بچي له زیږیدو وروسته د مور په شا خیږي او څو ورځې یا حتی څو اونۍ هلته پاتې کیږي. دا کار هغوی له دښمنانو او نورو خطرونو څخه ساتي. دا کوچني لړمان سکورپلینګز بلل کیږي. دوی تر هغه وخته د مور پر شا پاتې کیږي چې کلک اګزوسکلیټن جوړ کړي او د خپلواک ژوند لپاره چمتو شي. دا ښیي چې که څه هم لړمان ظاهرا سخت او ویرونکي ښکاري، خو ډیر مهربانه مور او پلار هم کیدای شي. لړمان غوښه خوړونکي دي، یعنی د ژوندي پاتې کیدو لپاره نور ژوي خوري. زیاتره یې حشرات او ملخان ښکار کوي. لوی ډولونه حتی واړه مارمولکان یا موږکان هم نیولی شي. دوی د خوړو د موندلو لپاره ځانګړي حسي ویښتان او حسګر لري چې د ځمکې رپیدنه احساسوي. کله چې ښکار ومومي، په چټکۍ یې د خپلو قوي څنګلو په وسیله نیسي. وروسته د لکۍ نیښ په واسطه زهر ور داخلوي. دا زهر ښکار فلج کوي یا یې حرکت بندوي. بیا لړم د خولې د تیرو برخو په وسیله ښکار ټوټې کوي، ځکه چې جامد خواړه نشي ژوولی، نو د ښکار له بدن څخه مایع څښي. په همدې ډول ټول اړین غذایي مواد ترلاسه کوي. ډیټ سټالکر د نړۍ له تر ټولو خطرناکو لړمانو څخه یو دی، او هغه څه چې دا یې خطرناک کوي همغه د نړۍ تر ټولو قیامتي مایع هم ده. هو، سم مو واوریدل. د دې لړم زهر په هر ګیلن کې شاوخوا 90 میلیونه ډالره ارزښت لري. حتی که دومره پیسې هم ولري، نشي کولای یو ګیلن ترې واخلي، ځکه دا یوازې په ډیر کوچنیو او نایابه مقدارونو کې ترلاسه کیږي. په $130 به تاته یوازې داسې یو څاڅکی درکړل شي چې د بورې له دانې هم کوچنی وي. دلیل یې ساده دی. د دې موادو ترلاسه کول ډیر سخت دي. لړمان اکثره وخت په لاس یو په یو شیدې کیږي، یعنی زهر ترې ایستل کیږي، او هر لړم په یو ځل کې تر ټولو زیات یوازې
2 ملي ګرامه زهر تولیدوي. راځئ لږ حساب وکړو. که ته یوازې یو لړم لري او هر 2 ورځې وروسته ترې زهر راوباسې نو شاوخوا 10,371 کاله وخت به ونیسي تر څو 1 ګیلن ډک کړې. ساینسپوهان هڅه کوي داسې لارې پیدا کړي چې ژر او په خوندي ډول ډیر زهر ترلاسه کړي. لکه په مراکش کې یوې ډلې چې د لړمانو د شیدو ایستلو لپاره د ریموټ کنټرول لومړنۍ آله جوړه کړې ده. دا آله کولی شي په یو وخت کې له 4 لړمانو څخه زهر راوباسي. کیدای شي ډیر نه ښکاري خو دا د انسان په پرتله 4 چنده چټکه ده. ساینسپوهان هیله لري چې په څو کلونو کې بازار ته وړاندې کړي څو ټوله پروسه چټکه او خوندي شي. په ښکاره ډول ډیر خلک داسې فکر کوي چې دا د ژر شتمنېدو یوه لاره ده خو دوی نه پوهیږي چې د لړم زهر څنګه کارول کیږي.